نن زموږ د مایکروسافټ دریم درس ده. په دې دریم درس موږ چې زده کوو، په دریم درس کې موږ فایل مینو وایو. فایل مینو کې بیا موږ سره اول لومړی کې موږ سره کوم کمان راځي؟ انفو کمان راځي. انفو یعنی انفارمیشن. انفو کې بیا موږ سره ګروپونه دي. په دې کې موږ درې ګروپه لرو. اول چې ده پروټیکټ ډاکومنټ، دویم چې ده موږ سره انسپیکټ ډاکومنټ او دریم چې ده منیج ډاکومنټ. دا درې واړه خپل په منځو کې بیا برخې لري. نور بعد د سکرین په مخې وګورو. څنګه کولی شو چې کمپیوټر زده کړو؟ تاسو کولی شئ چې زما چینل کې د کمپیوټر په اړه ویډیوګانې وګورئ. که غواړئ کمپیوټر کې تخنیکونه زده کړئ، د کمپیوټر تخنیکونه زده کړئ، کمپیوټر زده کړئ، ورسره انګلیسي هم زده کړئ، نو زما چینل سبسکرایب کړه، د زنګ علامه هم فعاله کړه چې د ټولو نه مخکې زما ویډیوګانې تاسو ته ورسیږي. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ سره د مایکروسافټ ورډ په دریم درس کې موږ فایل مینو وایو. په فایل مینو کې موږ سره مختلف کمانډونه دي. د مختلفو کمانډونو موږ فقط انفو وایو. نن درس کې انفو کې بیا موږ سره مختلف ګروپونه دي. نو زه چې ځو پر اصلي مقصد ته. کنټرول ډبلیو صفحه مې کلوز کړه، نوې صفحه کړم کنټرول ان. دلته فرمول لیکم. زه موږ ته کله چې عملي کار کوو یو پاراګراف پکار دی، په باندې موږ عملي پریکټیکل کار وکړو. مساوي رینټ شیفټ به ونیسئ 9 انټر. پاراګراف موږ سره جوړ شو. که چیرې ته دا فرمول غلط ووهې ګوره تا سره صحیح کار نه کوي. ښه زه دلته وګوره فرمول غلط وهم. مساوي رینټ فقط شیفټ مې نه دی نیولی ورسره. ښه 9 وهم فرمول ما سره ګوره کار نه کوي. دلته باید ته د 9 سره شیفټ ونیسئ، دا فرمول بیا در سره کار کوي. زه به دا اول دلته صف کړمه. راځمه صف د سټاپ په سر د چیش په نوم د خان په نوم صف شو ما سره. دغه ده اوپنو مې کله چې مې خلاص کړ راځو خپل اصلي هدف ته فایل ته راځو. فایل نه بعد راځو انفو یعنی موږ سره انفارمیشن معلومات موږ ته راکوي. د چیش په نوم صف دی، خان په نوم موږ سره صف دی. ډیسکټاپ کې موږ ته ښیي اوپن فایل لوکیشن. ما ته دې موقعیت راوښیه دا چیرته دی. دا چې دی موږ سره پي سي کې دی، پي سي کې بیا ډیسکټاپ کې سره موږ سره دی دې موقعیت. او دوهم آپشن موږ سره چې دی کاپي لینک ټو کلیک بورډ. دې لینک ما ته کاپي کړه په کلیک بورډ کې. کلیک بورډ مې ووهه دلته راځو کلیک بورډ ته ووهه دلته موږ سره کاپي شوی دی. راځو دلته راځو پروټیکټ ډاکومنټ. پروټیکټ یعنې په دې پابندي ما ته ولګوو. په دغه ډاکومنټ چې دی ما ته پابندي ولګوو. په دې بعد ما ته پابندي ولګوي. پابندي سره کومې لګېږي؟ راځو دلته دا پروټیکټ ډاکومنټ موږ سره څه کار کوي؟ دلته راځو اول آپشن موږ سره چې دی میک از ا فاینل. دا موږ سره چې کار کوي؟ ها وګوره زه دلته تغییرات راوړم. یو څه ناڅه بوټیکه رنګ کې را سره تغییر راوړه. رنګ کې مې تغییر راوړو. سایز کې موږ سره د همدغې تغییر راوړه. سایز کې لږ تغییر راغی. زه غواړم چې دغه تغییرات چې ما راوړو دغه تغییرات باید بل څوک چې دا ډاکومنټ خلاصوي باید دغه تغییرات پکې راونوړي. سره که موږ دا آپشن فالو راځو فایل ته. فایل نه بعد راځو پروټیکټ ډاکومنټ. دې نه بعد میک از ا فاینل. اوکې وګوره ما سره چې کله دا کار وکړي دلته رنګ کې تغییر راځي. دا به ته صف کې سمه ده صف به یې کې کلوز یې کړه صف شو. راځم زه خلاصومه فایل. ډاکومنټ مې چې کله خلاص کړه وګوره دلته زه غواړم چې تغییرات راوړم. تغییرات را سره نه راځي ځکه چې هلته ما پابندي په دې لګولې وه. وګوره زه څومره چې خواري کوم ما سره نه راځي. دا ګوره یو سمپل پالیسي ده موږ سره، ساده پالیسي ده موږ سره که نه. که غواړې دې نه قوي بیا ته ورکړې هلته بل آپشن دی موږ سره. ګوره دا دې ځای نه موږ هم ایډیټ اني وای دې ځای نه هم لرې کولی شو. بېرته راځو دې ځای نه موږ بېرته لرې کولی شو. دې ځای نه هم لرې کولی شو او هغې ځای نه موږ دې ځای نه هم موږ لرې کولی شو. هغې ځای نه بېرته زه دا پابندي پرې لګوم. میک از ا فاینل دې ځای نه بېرته لرې کوم. ایډیټ اني وای ګوره دې ځای نه موږ سره پابندي بېرته له منځه لاړله. اوس ګوره که زه دلته بېرته تغییرات راوړم دې کې تغییرات راځي. بېرته د بولډ حالت نه مې عادي حالت ته راوړه. ګورو دوی موږ سره چې دی پروټیکټ ډاکومنټ ته راځو. انکریپټ وذ پاسورډ دلته چې دی موږ کولی شو چې خپل ډاکومنټ ته پاسورډ ورکړو.
که تاسو غواړئ خپل ډاکومنټ ته پاسورډ ورکړئ یو بل ویډیو ما راکړه کړې ده تاسو کولی شئ د آی بټن سره د دې ساحې کې وګورئ دلته زه پاسورډ ورکوم خو یوه خبره دلته باید تاسو په یاد وي ښه وړوکی آی او غټ آی دلته فرق لري یو بل سره موږ ته دلته ویلي ښه زه دلته پاسورډ ورکوم اس انټر اس ریپیټ پاسورډ پاسورډ ما څه واغسته صف واکې ښه زه راځم ډاکومنټ خلاصوم کله چې خلاص شو رالم پاسورډ غواړي زه دلته ګوره اس ورکوم را سره خلاصېږي وړوکی اس ښه بېرته زه کلوزوم ښه ګوره زه غټ اس ورکوم دا ځلې کله چې ما سره خلاص شو زه غټ اس ورکوم دلته ښه را سره نه خلاصېږي ګورې دا باید دغه کار ته باید ته متوجه اوسې بېرته زه راځم خلاصوم بېرته چې له منځه وړې سره کمي له منځه وړې بېرته راځو فایل ته کله چې فایل ته راغللو پروټیکټ ډاکومنټ انکریپټ وث پاسورډ بک سپیس ووهه یا سلیکټ آی که ما سره پاسورډ له منځه راغلی صاف بیا راځو پروټیکټ ډاکومنټ ته دې نه بعد موږ سره دې کې چې ریسټریکټ ایډیټینګ دا موږ سره شی کار کوي دې کار چې دی موږ سره شی دی کمانډونو پابندي لګوي یعنې یو کس دی باید دا کمانډ استعمال نه کړي کله چې دې ډاکومنټ ته راځي یعنې بورډ دی نه کړي ټالک دی نه کړي رنګ کې تغیر راوړي دی دا په وروستیو درسو کې موږ سره راځي ریویو کې چې دا موږ سره دا ریسټریکټ ایډیټینګ دا دلته بیا موږ وایو راځو بېرته فایل ته دا چې دا ریسټریکټ اکسس دا چې دی کله شیر کا دومره په کار نه راځي یعنې دا چې دی بیا سیګنیچر دپاره مونږ استعمالوو امضا دپاره مونږ استعمالولی شو اډ ډیجیټل ساینیچر یعنې ته غواړې دا امضا دپاره استعمالیږي یو کس دلته امضا خپل وکړي دا فعلا زمونږ دومره په درد نو انسکریپټ ډاکومنټ دې کار مونږ سره شی دی انسکریپټ ډاکومنټ اول اپشن مونږ سره راځي دلته زه غواړم چې زما ډاکومنټ کې څوک چینجز راوړي باید ما ته وښیي دا ساحه دې دپاره مونږ ته سره یو اپشن دی باید مونږ دا اپشن ټریک چینجز دا باید مونږه فعال کړو ها تر اوسه فعال نه دی وګوره چې فعال کول ضرور دی ګوره که چیرې فعال نه مونږ سره دلته نه راځي غلطي وګوره زه دې رنګ کې تغیر راوړم ما سره کوم عکس العمل نه ښیي ښه ځکه چې اپشن ما سره فعال نه دی ګوره کله چې اپشن مونږ سره فعال شي دغې ساحې کې مونږ سره یو علامه راځي ښه زه دلته دا اپشن فعالوم اپشن ما سره فعال شو ښه زه دلته ثبتومه ده راځم ثبت کلوز یې که راځم یو کس راځي دلته اوس دې کې تغیرات راوړي ما ته ورته ښکاره شي ښه دې کې تغیرات راوړم تغیرات مې پکې راوړل سایز کې فرق راوړم راځم یو کمنټ ورته اضافه کوم دې ساحې ته ریویو ته راځي نیو کمنټ ورته چی ولیکم های د کمنټ ما سره اضافه شو دې ساحې کې او همداسې نور دلته دا ایټالیک کوم چینجز مې پکې راوړو ښه راځم دلته صف به یې کوم صف مې کړ کلوز مې کړ کله چې زه راځم سبا د خپل ډاکومنټ خلاصوم ګورم چې دې کې چینجز موږ سره دې نه کتل کېږي انسپیکټ ډاکومنټ دلته راځم ګوره ما ته دلته ډېر اپشنې راکړي ښه وایي ته دلته چې غواړې چې مونږ تا ته هماغه وکړو زه ورته راته چک کړم دا ټول راته چک کړه چې کوم ساحې کې ما ته تغیرات راوړي ما ته یې راوښیه انسپیکټ به ووهې اوس به یې موږ ته وښیي دغه علامه چې کوم سره راغلې ده ښه دا علامه دې کې تغیرات موږ سره راغلي که غواړې ټول له منځه ویسه دې ریموو آل وهو راځم غواړم چې بیا انسکریپټ غواړم چې فقط ما ته چینجز دغه ساحې کې کمنټ کې ما ته وښیه دا نور اپشنونه ټیک ایسته کومه ما ته دغه کې وښیه که چیرې کمنټ کې کوم تغیرات راغلي ما ته فقط د کمنټ راته وښیه سکریپټ به ووهې فقط ما سره کمنټ کې تغیرات راغلي دي د دې کار موږ سره دا ده موږ سره د چیک اکسیسیبیلیټي کار چې دی دا موږ ته ښیي که نه دلته زه راځم زه دغې ساحې ته لاسرسی لرم یا نه لرم دا راته چیک کړه راځم دلته چیک اکسیسیبیلیټي دلته راته وویل چې کوم مشکل ته نه لرې فعلا دې اپشن ته راځو موږ چیک کمپیلیبیلیټي یعنې ته راته وښایه سلیکټ ورژن ټو شو دا ورژنونه موږ ته وښایه باید په
مایکروسافټ ورډ 1909 کې 2003 کې او ورډ 2009 کې بعد د درې واړو کې دا باید ما سره خلاص شي. دې نو که غواړې چې خلاص شي چک دې ځینه ریموف کا او که غواړې چې خلاص شي ښه ده موږ سره د دې کار موږ سره دا ده. ګوره موږ سره دغه درې واړو کې ډېر کم مهم دي. انکریپټ پاسورډ کې دا موږ سره کم مهم ده. میک از ا فاینل او انکریپټ پاسورډ دا موږ سره مهم ده او بل چې دی ډېر موږ سره دا مهم ده. دې اپشن موږ سره کار شي ده مانیج ډاکومنټ یعنې ریکوري ان سیف ډاکومنټ. ما ته هغه معلومات ریکوري راته بیرته ما ته هغه معلومات راکړه چې ما سیف کړي نه یعنې ساوه کې په کلوز بټن باندې زما لاس لګېدلی ما ته هغه معلومات راوښایه. یا کله چې موږ کار کوو خپل د کمپیوټر په سکرین باندې دغه وخت موږ سره برق چې موږ کولی شو چې دا کوم هلته پیدا کړو دغلته زه کار کوم دې ډاکومنټ باندې یو ځلې برق په وازي برق چې کله راشي موږ کولی شو چې دا ډاکومنټ بیرته ترلاسه کړو. دا کوم ځای نه موږ راوړلی شو فایل ته راځو. فایل نه بعد مانیج ډاکومنټ ته راځو. ډاکومنټ کې چې دی موږ وو ریکوري ان سیف ډاکومنټ. کله چې دا وه موږ سره دغه کوم چې دی که نه دا کولی شو چې بیرته موږ ریکوري کړو. یعنې په دغه حالاتو کې موږ کولی شو چې برق په موږ تللی دغه حالاتو کې موږ راوړلی شو. زه دغه راوړم هاو ګیف پاسورډ ایکسل. وګوره دغه چې دی ما سره دغه هاو کان ګیف پاسورډ ایکسل ډاکومنټ دا ما ریکوري کړو. غواړم چې ثبت کړم صاحب از ځینې موږ کولی شو چې ثبت کړو. کومه ته ثبت ډیسکټاپ په سر ډیسکټاپ په سر د چیش په نوم خان 1 په نوم ثبتومه. وګوره ریکوري مې کړ کوم ځای نه ځکه ما سره خان 1 دا خان شو دا خان 1 چې دی موږ سره یو دا ما سره ثبت شو. ګوره ریکوري مې کړو. موږ کولی شو چې خپل یو ډاکومنټ داسې ریکوري کړو. دا زمونږ درس همدلته پای ته رسېږي. دا اپشن دا نور به بیا دې پراپرټیز دا به په بل درس کې وي.